سلورم رد شرک الله دی صورت کی او پنځم قیامت بیان الله دی صورت کې کوي. شپږم تخویب تبشیر ویرول او زیر ورکول دا بیانوي. اوم رد شبهات کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. ح معنا حلیا، میم معنا مزینه. هغه غاڼه چې سړی په خسته کېږي تنزیل الکتاب، هغه د خدای کتاب ده. هغه غاڼه چې سړی په خسته کېږي هغه د خدای کتاب ده. من الله العزیز الحکیم، دی الله عزیز ذاتنا او حکیم ذاتنا. ما خلقنا السماوات والارض، موږ نه دی پیدا کړی اسمانونو او ځمکه ما بین داغي کې الا بالحق، مگر د حق په زندلو د پاره. واجل مسمى، نیټه معلومه. هغه کسان چې کفر کړی ده عما انذروا، هغه سویر ولای کیږي معرضون، اعراض کوي. قل ورته وایو پیغمبره خبر درکو ما چې تاسو بلې ما سوا د الله نه او خی ما تاسو پیدا کړی دي د ځمکې نه. آیا ستاسو د پاره شرک پاسمانو کې ای تونی راوړی ما ته به کتاب یو کتاب من قبل هذا، مخکې د دینه. ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب، الله دې د پاره دلیل راوړی چې دا ستاسو دا کومه دعوا دا غیر قابل تسلیم چې ده دا بغیر د دلیل نه ده. دلیل لري نه. ایتونی راوړی بکتاب یو کتاب مخکې د دینه او اثارت یا عقل والا خبره دی علمنا. ان کنتم صادقین ومن اضل، سوق دلوی گمراه هغه کس نصیب لی ما سوا د الله نه. من داسې بوتان لا یستجیب له، استجابت نکید د پاره یوم القیامه. وهم عن دعائهم غافلون، او دې د دعا د هغې نه بې خبره دي. سمانه جواب نسی ورکولی خو پرېږده، بلکې الله هغه اواز چې څوک ورته کوي د هغه اواز چې کوم د هغه نه اوري. واذا حشر الناس، او چې کله جمع کړی سي خلک کانو لهم اعداء، وی به د هغې دپاره معبودان او وی به په عبادت د رب باندې کافرین. او چې کله به ولوستی سو په هغې باندې آیاتونه زموږ واضحه، قال الذین کفروا، ویلې به هغه کسانو چې کفر یې کړی للحق، حق دپاره. لما جاءهم، چې کله به راغی دوی ته هذا سحر مبین، دا سحر ښکاره ده. ام یقولون افتراه، دی وایي ځان مې جوړ کړی ده. قل ورته ووایه که ځان نه مې جوړ کړی نو مالکان یاستئ تاسو زما دپاره د الله د عذاب نه څه شئ. هو عالم، دا الله عالم ده. بما تفیدون فیه، په هغه خبرو کې چې تاسو پکې داخلیږئ. وکفا بی شهیدا بینی، او کافی ده الله گواه زما او ستاسو مابین کې. وهو الغفور الرحیم. قل ورته وایه پیغمبره ما كنت بدعا، زه خو ناشنا نه یم. ما كنت بدعا، زه نه ناشنا سړی یم او نه زما خبره ناشنا خبره ده. او زه نه د تاسو د تعذیب خلاف کار کوم. وما ادري، او زه نه پوهېږم ما یفعل بی ولا بکم، چې په ما به الله څه کوي او په تاسو به څه کوي. ځکه د انجام پته الله ته وي، د انجام پته الله ته وي. او کته پیغمبر ته خو الله ویلي الیوم لا یخزی الله النبی، پیغمبر به الله کلم نه رسوا کوي. نو د پیغمبر انجام پته خو سته که نه؟ پیغمبر پته خو پیغمبر ته سته چې الله به ما نه خرابوي. ځکه الله قرآن کې ویلي دي یوم لا یخزی الله النبی. ورته دا خو وروستو وحی نه معلومه سوه. وحی نه مخکې پیغمبر ته هم پته نسته چې سبا به ما سره څه کېږي. ولا بکم، او نه تاسو سره. ان اتبعو، زه تابعداري نه کوم مګر هغه چې وحی کولی سي ما ته، او نه یم زه مګر نذیر مبین یم.
قل ورته پیغمبر خبر در کوم ان کان من عند الله کدا قران د طرف د الله نه او تاسو کفر کوي په دې باندې وشهد شاهد من بني اسرائيل او یو گوام تیر سی بني اسرائيل مولایانو نه عبد الله ابن سلام اسد اسید ابن یمان دا مولایان خلقو دام تیر سی فآمن ایمان راوړي واس هغه ایمان راوړوي او تاسو بیا هم تکبر کوي ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين وایبا کسان چې کفر کړی دا للذین کسان د پارس ایمان راوړي لو کان خیرن کدا ایمان غوړه وای ما سبقونا الیه موږ نه به مخکې څوک نه وتللی وَإِذْ لَمْ يَعْتَدُوا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ موږ نه به مخکې نو تللی څوک وَإِذْ لَمْ يَعْتَدُوا هغه وخت کې چې هغه ایمان رانهول په دې باندې بیا وایي هذا افک قدیم دا خو دروغ سابقه دي پخوانی دروغ دي ومن قبل کتاب من قبل مخکې د قرآن نه کتاب د موسی علیه السلام اماما چې هغه لیډر او رهنما ورحمتن او رحمتو ورحمتن رحمتو وهذا کتاب او دا قرآن او کتاب د تصدیق د پخوانو کتابونو په زبان عربی کې الله را لګلای دا لینذر الذین ظلموا صد پارا غلای دا سی خلق په وډار کی هغه خلق چې ظالمان دي او زیره د موسنانو د پارا ان الذین اغکسان قالو سیاغویل ربنا الله رب زمنگ الله دا ربنا الله و رب زمنگ الله دا او ثم استقامو او بیا استقامتمو کی پر خپل خبره ټینګ ولاړی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ایمان تقاضا د دې کې سرب دي چا ومانو نو دغه تربیت هغه به کمال تم بیا راسي نو ثم استقامو الله زمون رب دا نو الله زمون تربیت کوي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنه دا کسان صاحبان د جنت دي همیشه به پکې جزاء بما كانوا يفعلون ووصينا الانسان الله موږ وصیت کو انسان ته امرونه ویلي ځکه وصیت واجب العملی دلته وصیت په معنا د حکم سره ده وصیت دلته په معنا د حکم سره ده معنا ده ووصينا الانسان او منګه حکم کو انسان ته بوالدی احسان سمور او پلار سره نیکی کوي اوس مرګره د احسان سره حدود نشته ده څومره نیکی مور او پلار سره وکړو څومره نو الله تعالی دې دې حدود ستانه زبدات تر کومه حدا پوره خو احسان نیکی ور سره کوي الله تعالی فرمای اما یبلغ حملته امه او چتی دلاره مور د کورها په تکلیف سره او به زیږي په تکلیف سره لاس می استه پاس او حمل داغه او جدا کول ما شوم داغه دا دیرس می استه دا حد ځکه نو د مور درې حقوق دی او د پلار یو ده حتی اذا بلغ شده حتی اذا بلغ اشده او سکل ورسیږي دا بعضی مسله مانه چا کړي او کم ماشوم سي 2.5 کال نه زیات سي آیا مور پي ورته ورکوي سي کنه سي ورکوي مانه چا پښتنو کمال حرام دی ماشوم د پاره مور پي وو چکل له 2.5 کال نه سي کم ماشوم واوړي 2.5 کال امام ابو حنیفه او د نور امامانو په نسبت باندې 2 کال نه اخواته بیا پي رودل ماشوم د پاره حرام دی حرام 2 کالونه اخواته د امامانو نورو ابو حنیفه په نسبت باندې 2.5 کالونه اخواته ارسوکسی حتی اذا بلغ اشده چې کله ورسیږي ځواني ته او ورسیږي سلوختو کالو ته او بیا وای او رب زما ما ته امداد راکړه چې زه شکر وکم د نعمت ستا هغه ستا په ما کړو زما په مور او پلار او چې زه عمل وکم نیک
ترده خدای سے ته خوشاله سي واصلح لي في ذريتي بهترین دعا ده او خدای توفیق را کې ما ته زما بچانو ته سیاغې نیک عملو کی خسته دعا ده انی تبت الیک ز توبه او با سمتا توزه د مسلمانانو نه ما ابو بکر شان کې د آیات راغلی ده ابو بکر شان کې اولئک الذین دا هغه کسان دی الله وای چې مونږه قبلو د دینه خیسته چې کوم عمل کړی ده او عفو کو عن سیئاتهم د ګناونو د دینه پس اصحاب الجنه جنت کې وي وعده د صداقت هغه چې دې سره وعده کولای شي والذي قال لوالديه هغه د بیا ادب زوی بیان الله کوي هغه کس وای مور افلارتا اوفل لكما هلاکت دستاسو د پاره اتعیداننی ایتاسو ما توعده کوي ان اخرج سز بجوند سما وقد خلت القرون من قبل او ما نمخکم سکم د امتونه تیر سویو یوم را زونده نس و ما یستغیثان الله او د مور او پلار الله ته فریاد کوي او بچی ته وای لکه من تباس ایمان راوړه ان وعد الله یکن وعد د الله کدا او بیا وای دی ما هاذا الا اساطیر الاولین دا خو کسی دی اولئک الذین دا کسان دی چې ثابت ده په دې باندې عذاب په امتونو کې وي قد خلت من قبلهم من الجن والانس چې مخکې د دینه تیر شوي جنات او انسانانو کې انهم كانوا خاسرین ولکل درجات هر یو د پاره درجات دي نو مساله دی اقتصاد دې زنه ثابت سو اقتصاد ځانته پنده علم اقتصاد ورته وایي او هم دې زنه دا مثلا ثابت سو چې سرمایه دارانه نظامونه چې کوم آزادي چې سګټي په کومه طریقه به ګټي او په کومه طریقه به خوري ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم الله بپورا پورا ورکی اعمال د دی وهم لا یظلمون ويوم يعرض الذين كفروا هغه وخت کې سپیس بسیا کسان چې کو پرې کړه د پور باندې او بیا ورتوای اذهبتم طيباتكم تاسو خو ویول خپل اغه نیکی په ژوند د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو نه حاصل کړه په دې باندې عمر فاروق رضی الله عنه اورز را روانو او جابر سره لاس کې غوخه وا جابر ته یا جابر ما هزدا سدي و حضرت اشتهیت لحمه پشتریتو ما غوخه تزروس غوخه می واغستله عمر فاروق ته خا او کلما اشتهیت یا جابر اشتریتا اما تخافوا هذه الهايه دایات ورته ویل اذهبتم طيباتكم سیاست دې سره کې هغه ټول اخلا اخرت ته سنپری دي ټیک ده اشرف علي تانوی لیکلي مونږ کې دا طاقت نستا چې مونږ د صحابه غوندي سو واغې ډېر پاکدامانه خلکو عمر فاروق ته تو فرمایل یو ورځ وای کما ته خواسی لکنت اتیبکم طعاما په سرزمین حجاز کې مانه بخښتا ډوډۍ سو کومونه خوري واحسنکم لباسا او په سرزمین حجاز کې مانه بخښتا کپڑے سو کوانه غوندي ولکن استبقي طيبات لاخرتي ز اخرت ته کوم ددا پرېدم پاتې کومه اخرت کې به خدای را تراکی الله دې موږ تاسو ته دې دنیا کې مراکې او هغه دنیا کې دې مراکې هغه ډېر اعلی خلک هغه ته څوک رسیږي اشرف علي تانوی زکوي نحنو لا نستطيع ان نتشبه بالسلف من کې دا طاقت نشته چې سلف سره مشابه کو شیخ عبدالقادر جیلانی امر کو نن نفس د غنم او ډوډۍ بند ده ټول به وربشو ډوډۍ خوري او غوخه بند دي دال بخوري او زکه صحابو نه تاسو خلک نه مریدانو ته ویلې چې دوه درې ورځې دا ډوډۍ ورکړه په ټولو باندې د ګیډو مرز ولګید او ذکر غوسه کې فرض منظم تر نه پاتیو
شیخ عبدالقادر جیلانی تراغله کسا وای حضرت هغه ټول مړه پراته دي وای راځي راځي هغه ځان ته خلق او موږ ځان ته خلق نو ځکه اشرف علي لیکلي دي نحن لا نستطيع ان نتشبه بالسلف ولا دې توفیق نصیب کی او موږ چیرته اوربش ډوډۍ موږ لا سکلم نه ده فاليوم تجزون عذاب الهون نن ورځ به جزاء ور کولای سي عذاب د رسوایی بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد او یاد کا غورور د عادیانو سهود علی السلام اذ انذر قومه سکل او ویرو قوم خپل بل احکاب په احکاب کې احکاب د شګو ډیری ته ویل کیږي او التم ټول د شګو ډیریو وقد خلت النذر او تیرسو پیغمبران مخکې د دین او رستو د دین او دا ویل سي عبادت مکوئ مگر صرف دی او الله انی اخاف زویریګم پتا سو باندې د عذاب د یوم عظیم نه قالوا غي ورته ویل تا راتل کړي دي لتا پکنا ستمنګ وګرځه عن الہاتنا فاتنا راتلو کوم تا غسته من سره واده کې کته درختونو نه قال ورته ویلي هود علیہ السلام انما العلم علم سکل برازی دا پنیز د الله دا و ابلغکم ورسولکم تاسو ته هغه سره لګل سوي دي ما ته پاره سره ولکنی اراکم قوما تجهلون تاسو یو قوم جاهل یاستئ جهالت کوي ورماتو ګرالکه قوما تجهلون جهالت کوي خو جاهلان نه وي پیږي په دې مطلب باندې یو سړی خپيږي او بیا هم د جاهل سړی کار کوي تاسو د جهالت کار کوي خو جاهلان نه وي دا مطلب څه فلما راوه عارضا چې کله یو قتل اغا اوریز راتلون کې مستقبل اودیتیم د دې په هغه کورونو په خوا باندې قالو دی ویل هاذا عارض ممطرنا دا خوریز د پمنګ باندې باران کوي او بخاری کې راضی بی عائشہ بیان کوي سما کلم رسول الله نه د قتل ضاحکه څنګه خندلی انما کان یتبسم پیغمبر پاک به تبسم کاو او رسول الله اذا را غیما او ریحا عرف فی وجهه پیغمبر پاک وسکل اوریزو قتل یا بعد به وکاته نو د مخ کیفیت به بدل سو او داس به وکاو په منځه به ودرېد او موږ تاسو که خیر راغی باران تبسم کوو تبسم خنده د بی شیخ په خبره ده بل حدیث کې راځي ابو سفیان وای رسول الله ضحاک خندل به نو په کور کې پیغمبر پاک بغلای ناستو دا خو څه فرق نه کې هغه بیا بيدینه سړی او کور نه په سحر به بیا رسول الله خندل خو خندا د کټ کټ رسول الله نه د کړه که تبسم سنت ته دوه حق جایز ده په زور خندا حرام ده د درې قسمه خندا ده دا د کور خبره ده قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به بلکې دا عاده چې تاسو تلې وار کړه ده ریحنا عذاب د پاغه کې بعد د عذاب علیمه ده تدمر كل شيء ماتي بهر او شی په امر در باندې فاسبه وګرځیدل دی لا یرا الا مساکنهم سنل دای کې د منګر داغې ځایونه کذالک نجزی القوم المجرمین الله دارنګ منګه عذاب ورکو کوم مجرمانو ته ولقد مکناهم الله منګه زه ورکړیو يهوديانو ته عادیانو ته فيما امکناکم دا سه مورکړی سمکی والو تاسو ته موږ نه درکړی التا بلکې قران کریم مخکې ویلې وما بلغوا معشار ما تیناهم سلامي سیتم نه رسیده نو دې زنه مسله معلومه سو سداړي ټیکنیکل خلکو تعلیم یافته خلکو وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده الله منګر زول واغې د پاره غوګونه او سترګې او زړونه ولکه غوګ او سترګې خور چا سره دي خو بعض خلک هم سپمې ته پیو خطل
بعض خلک انس پنګمې ته وختل او بعض خلک د تور به ډېم غره ته پینې دي ختلی الله غوګونه مې مور کړیو سترګې مې مور کړیو زړونه مې مور کړیو واغه بل ماډالو فما اغنا انهم سمعهم دا پنکړه دی هغه نه قوه سامعه او نه قوه باصره ولا افئدتهم او نه قوه عاقله من شيء او شيء اذ كانوا يجهتون سکل هغه انکار کو پایاتونو د الله سره وهاك بهم ما كانوا بي استهزئون او نازل ساغه ساغه استهزاء کولا ولقد اهلكنا الله من هلاکړو چاپیر داغې نه دکلونا سمود لوط شعیب وصرفنا الآيات الله بیا آیاتونه بیانو لعلهم يرجعون دې د پاره چې دی واپس سي فلولا نصرهم الذين ولد دې امدادونه کاغه کسانو چاغې نیولیو ما سوا د الله نه قربانا الها سبب د تقرب بل دلوا عنهم رخصد دینا او دا دروغ د دی او ما كانوا يفترون واذ صرفنا اليك نفرا من الجن او هغه واکه سیمنګر واړول تا یو څه کسان دي جناتونه قران کریم کې د جنات واقعه دوه کړه تراغله ده یو دلتا او یو په هغه کې راغله ده قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا سوره جن کې راغله ده و دې دواړو کې مفسرین لیکي دا یو واقعه ده دا غلطه خبره ده یو واقعه نه ده دا بیل واقعي دي پیغمبر پاک شپږ کراته احادیثو کې راځي چې جناتو تطلله دعوت د پاره مکه کې هغه جمعه توسم ست مسجد جن ورته وي پیرانو جمعه ابن مسعود وای ورځ رسول الله سره لاړم او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وای لاړ او غره خواته روان سه خو زی وای الخی کې کینه ولا ما نه شاو خدا سه کرخه وباسله ما ته ویل ابن مسعود الذي کرخه راونو زی ګورا او رسول الله وای لاړ سلال ډیر زمانہ پس رسول الله راغی او پیغمبر سلال ما قتل واړه خلق براتله او قتل به او دی خو به نه راوختل کرخنه او شاو خو به تاوید معنا جنات داو نو دا بل واقعه ده دا هغه واقعه ده چې رسول الله طائف نه واپس راته طائف نه او پیغمبر سره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو پیغمبر پاک راغی او د سحر منځ کې وادي نخله کې نصیبین کې او ابن ابي حاتم ابن عباس نے لیکلی دی چې رسول الله سوره رحمان تلاوت کاو الرحمن علم القرآن سکاتل یو وکسان ای پیرانو ډیر ناشنا نمونه منشی ناشی مناسین حاضر شاسر اسقب وکسانو او دا راتلو پیغمبر پاک ته ودرېد او بیا رسول الله تراغله و شابه علی مونږ ته اوس ایمان را وخیا مونږ ته دا سه خسته پیرانو دا معنا وسوله او سورې جن والا هغه بل واقعیا ده هغه پیغمبر پاک عقاسته الته واقعیا راغلی و دې سورته جن بهرحال دا پیران راغله وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قرآن اورید پته ولګیدله چې په تمامو عبادتونو کې بهتر عبادت قرآن کریم اوریدل دي فلما حضروه ادب دی قرآن کله سي حاضر سو قالو بیا ویلی انستو چوف سي الکه پته ولګي د غیر مقلدینو نه دا پیرانم خو غیر مقلدین امام پسې اختی او منځ پسې وای الحمدلله د نصیبین پیرانم احنافو د ابو حنیفه په مذهب باندې پته ولګي د کنه دام دی باندې دلیل ما ته شاتی وای کله مولوی صاحب کاله ما دا خبره به ترجمه کوي وای را ډیر خوان درا کماله والے
وای تا ویل هغه پیریان احناف مالک خو احناف کدی کو څه شک نسته هغه ویل چې قران ویل کیږي چوپ صحیح امام قرات کی ته شاته پسې قرات مو وای چپ ودرېګه پسې نو پته ولګی د احناف او پته ولګی د من بعد موسی نه سدا يهوديانو دا پیریان دا يهوديانو عیسایانو او انستو چوف سی فلما قضیا بیگا مل ته خبره برکړه تقریر می او دویم ټول ناستو مالیاله که شکرانه دی یو ختم سمره ده یو لاک او شل زره روپی خندلې او که بیخي بیکاره سین واتیا زره او کلاغې نن بیخي دی خدای وای نو دیر زره ناستو ال تراته ټول دا یو شکرانه دی ختم د ملافي صاحب ته اوس پاریخه په عزت کې ورته اوس پاری او فلما قضیا هر کله سی خبره پورا کړله والله الی پیغمبر علی السلام قرات نه فارغ سه والله الی قومهم واپس قوم ته منذرین ويرون کی قالوا اغیلیا قومنا وقوما ان سمعنا كتابا من خو یو کتاب اورید انزل من بعد موسی علیہ السلام نه پس راغله د پته ولګی د يهوديانو مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کړه دا کتابونو سمخ کې د دین دی یادی الی الحق هدایت کوي حق ته کتاب و الی طریق مستقیم او سم لار ته هدایت کوي فاتحه کې مویلو اهدنا الصراط المستقیم او هدل للمتقین دا د قران اخر کې دا راغله رب دی قران یا قومنا او قوم زمنګ عجیب داعی الله تاسو سکم دا قبل ولو کې دی الله تعالی د داعی و امنو بی ایمان راوړې په د باندې الله به ګناهونه معاف کړي الله به عذاب در کی تاسو ته عذاب علیمانه بنجات در کی ومن لا یجب داعی الله هغه څوک چې قبل ولنه کې دی الله د داعی فلیس بموجز فی الارض نه به اخلاص دن کې د خدای د عذاب نه پزماکه کې او نه به دې د پاره اولیاء اولئک فی ضلال مبین دا په گمراهی ښکارا کې دي اولم يروا ایادین ګوري چې الله ذات چې اسمانونه پیدا کړی او زمکا ولم یعی بخلقهن او ستومانه سوینه د الله تعالی دی هغه په پیدایش او دا الله قادر ده علی ان یحیی الموتى سی الله مړی ژوند کی بلا ولنه یقینا دا قدرت الله لري سی مړی ژوند کی انه علی کل شیء قدیر و یوم یعرض الذین اغه ورځ باندې سپیس بسیا کسان کفرو سی کفر کړه دا علی النار پور باندې او بیا با الله ورته وای الیس هذا بالحق آیا دا حق نه ده قالو هغه بوای بلا ولنا الله وربنا او رب زمنګا قسم ده حق ده الله ورته وای ذوق العذاب فذوق العذاب وسکه عذاب بما کنتم تکفرون هغه چې تاسو کوم کفر کوئ پس بیر صبر کو پیغمبر علی السلام کما صبر اولو العزم لکه څنګه چې صبر کړي اولو العزم پیغمبرانو پخته کار پیغمبرانو روح المانی کې علوسی شعر راوړي اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هغه شعر راوړی دا اولو العزم نوح والخلیل ممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد اولو العزم پنځه پیغمبران دي نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی عیسی علیہ السلام او حبیب محمد صلی الله علیه وسلم فاصبر صبر کوا کما صبر اولو العزم کما صبر اولو العزم لکه څنګه چې صبر کړي اولو العزم علامه سي عبد التړیر خشیر راوړی اولو العزم ته اولو العزم ولې وایي وای په خپل غضب باندې کنټرول ساتلی وو دین کار کړي او خپل غضب کنټرول کړي اولو العزم ورته ځکه وایي
احمد تو عاشق به مشیخت ترا چیکار سلسله شد نشد اشعار علامه صاحب لیکلی دلتا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم او تلوار مکوا کأنهم یوم یرون ما یوعدون گویا سي دوی بوینه هغه چې کوم واده دې سره کولای سي لم یلبسو الکالته بیا میموري ختمه سو څه شي ختمه سو میموري کارت دې بیا ختم سو بیا ټیم مم نست مرګري الله وای لم یلبسو باس بیټری دې بیا ختمه ده بیا بدرنګ نه ورته الا ساعت من نار منګر یو ساعت ورځنا بلاغ دا قران کریم تبلیغ ده فهل یولکو نه هلاکیږي منګر قوم فاسقان سوره محمد مدنی سورت ده او اتدې سایاتونه لري او څلور رکوګانی لري